د لوی سپېڅلي څښتن تعالی په سپېڅلي نامو ټولو قدرمنو لیدونکو اورېدونکو ته څوک به چې اوس په دې وخت کې موږ په ژوندۍ بڼه ګوري او که څوک به موږ وروسته ګوري هغه ټولو ته ډېر زیات سلامونه او درناوی. ورونو نن په دوو موضوعګانو باندې به در سره خپل نظر څرګندوم یا شریکوم. یوه موضوع دا ده قریشي د افغانستان یا زموږ په ګاونډي هیوادونو باندې ګرځي او هغوی ته دا ډاډګیرنه ورکوي چې دغه اقلیتونه چې دي دا به په د افغانستان په دغه اوسني نظام کې به غوړینه برخه لري. یو خو دا موضوع ده. بل عمران خان چې دی هغه نن وایي چې موږ باندې چې کوم د انګریزي ژبه چې په موږ باندې مسلط ده یا په موږ باندې حاکمه ده او زموږ په مکتبونو ښوونځیو یا سکولونو کې په دې باندې تدریس کیږي، نو د دې سره زموږ کلچر یا کلتور بدلون موندلی دی او موږ د انګریزانو ذهني غلامان یو. دا خپل عمران خان وایي. په دې باندې بیا په دغه پنجابي رسنیو کې په ډېرې نیوکې هم شوي دي، خو په دې باندې به زه وروسته یوه تبصره کوم چې دې کې بیا زه خپلو پښتنو ته زما یو دغه دی هغې باندې زما یوه نیوکه ده چې وګوره عمران خان وایي چې په انګریزي ژبه باندې که موږ زده کړې کوو نو موږ ذهني غلامان کیږو. دا خو صحیح ده، بالکل دا ورسره موږ منو، کلتور مو سره بدلېږي هر څه کېږي. ښه نو که ته بیا دغه انګلیسي په اردو باندې یا انګریزي په اردو باندې ته راواړې نو بیا هم پښتنو نه خو هغه خپل ژبه پکې بیا هم نشته دی، بیا خو اردو ژبه شوله، بیا خو هندي کلچر یا هندي کلتور به په دغه ځای باندې حاکم وي او هماغه د پنجاب د ذهني غلامۍ لاندې به پښتانه ژوند تېروي. خو زه به تاسو سره اوله کې دغه ویډیو شریکوم، بیا وروسته پرې زه درسره خبرې کوم. اول تاسو دا د عمران خان دغه ویډیو وګورئ چې دا څه وایي. आज से 150 साल पहले जो उसने कहा था एक क्लास बनाना चाहते हैं हिंदुस्तान में, वो हो तो हिंदुस्तानी लेकिन वो हमारी तरह सोचे, वो बनाए उन्होंने एक खास तालीमी निजाम से एक इंग्लिश पब्लिक स्कूल बॉय बनाया गया है, पाकिस्तानी नहीं बनाया गया। मेरे अपने कल्चर से भी दूर किया गया उस तालीम के निजाम ने, मेरे दीन से भी दूर किया गया। सबसे पहले अपना तालीम का निजाम ठीक करना चाहिए था, हमें एक सिंथेसाइज एक सिलेबस लाना चाहिए था ताकि एक कौम बनती। जब आप किसी और कल्चर की ज़हनी गुलाम बन जाते हैं तो आप अच्छे गुलाम बन सकते हैं, आप बड़ा काम नहीं कर सकते। और ये जो ज़हनी गुलामी थी ये हमें इस इंग्लिश मीडियम एजुकेशन ने लेके आया। हमारी पार्लियामेंट के अंदर अंग्रेजी में तकरीर शुरू हो जाती है, सेनेट में अंग्रेजी में तकरीर, इसलिए नहीं कि वो क्योंकि वो उनको उर्दू नहीं आती, वो इंप्रेस करते हैं कि मैं पढ़ा लिखा हूं। ये स्टेटस सिंबल अंग्रेजी नहीं होना चाहिए। ورونو دا مینسټر د عمران خان دا خبرې دې په خاطر کې خو سره چې تاسو دا واورئ ځکه هغه وایي چې دغه چې د انګریزانو چې کوم وخت په بری صغیر ونیو او هغوی دا کوشش کوي چې لکه دغه ځای کې داسې یو خپله د انګریزي ژبه حاکمه کړي او دلته یو نوی کلچر یا کلتور هغې ته وده ورکړي چې هغه د انګریز د لاس لاندې او هغه ذهني غلام او صرف انګریزان مني. دا خبره ورسره موږ منو ځکه چې دا حقیقت هم دی چې کومه ژبه په کوم ځای باندې مسلط وي بیا خپل هغه کلچر هم د هغوی کلتور په هغې باندې حاکم کېږي او هغه ذهني غلامان کېږي. خو مسله دلته دا ده زه د انګریزي په ځای باندې تا اردو راوستله، نو بیا هم دا د 80 میلیونو پښتنو ژبه خو نه شوله، دغه بیا هم پښتون محکوم شو، پښتون ژبه بیا محکومه ده، د هغې په ځای به اردو وي، نو بیا خو بیا تا د هندي یا هغه د اردو یا پنجابي چې دی دغه اردو او اصلا دغه د هند ژبه دا خو یوه ژبه ده، نو تا خو بیا دلته د پښتانه چې دی بیا د هندیانو یا د هندوانو غلامان کړه، د هغې د ژبې غلامۍ لاندې دې راوستل، د هغې د کلتور د غلامۍ لاندې دې راوستل، ځکه بیا خو هماغه شی شو. ته چې اوس د انګریزي ژبې خلاف یې وایې چې دغه ذهني دغه د غلامي ده، بالکل دغه ده، موږ همیشه دا خبره کړې ده، نو بیا به ته د اردو ژبې غلام یې ځکه چې بیا هم هغه اردو ژبه خو ته دغه ځای نه ورکې، نو بیا هم دغه اردو ژبه باندې هر څه دي لکه ستاسې زده کړې دي یا په سکولونو کې یا په ښوونځیو کې چې دي هغه بیا په اردو ژبه باندې دي. نو د دې لپاره کار کول پکار دي چې پښتانه چې 80 میلیونه دي چې دا ورته وایي چې موږ نه انګریزي منو نه اردو ژبه مني، چې دا د هندوانو ژبه ده، خو تاسو ورته اردو یې وایي چې د اردو معنی لښکر دی، او تاسو وایي دا د ترک چې په هغه وخت کې په هغې کې مختلف قسم په هغه لښکر کې به مختلف قسم قومونه به پکې وو، نو دا دغه ژبې نه به مخلوطه ژبه راغلې، نه داسې نه ده. بل دغه لنډ غوندې یو دغه د سره شریکوم، دا یو انځور دی، دا تاسو وګورئ چې دا د نن انځور په دې کې لیکلي دي امام علی رحمان دې لیکلي دي تاجیک ها باید در دولت آینده افغانستان جایگاه شایسته داشته باشند. دا چاته ویلي دي؟ دا قریشي ته ویلي. قریشي په دې ورځو کې د مختلفو ګاونډیو هیوادونو باندې دورې کوي
او هغه ته د ډاډګیرنه ورکړي چې په راتلونکي حکومتدارۍ کې به د تاجکانو، ازبکانو او د نورو قومونو اقلیتونو به غوړه غونډي او دې کار ته به موږ لکه کاندید په کار به موږ کار کوو. دا کارونه دوی په نویزو کې هم کړي. په نویزو کې چې کله مجاهدینو د افغانستان دغه ته بریا ته نږدې شو، افغانستان یې نو هم دوی د ګاونډي هیوادونو ته لاړ او د خاطر باندې چې پنجاب خپل تجارت د دغه ګاونډي هیوادونو سره وکړي، نو دا همیشه دوه مخې سیاست کوي. په وخت کې دا کار وکړو چې هلته د اقلیتونو د پاره کار وکړو چې اقلیتونه په دغه کې راولي، حکومت کې راولي، ځکه چې هغوی ته دا غوښتنه کړې وه چې موږ په تاسو سره ښه تجارت کوو. نو د خپلو تجارتي ګټو لپاره هغې هلته دا کار کوو. نو اوس یې بیا دا کار کړی دی، خو انشاءالله تعالی دا ځل به طالبان ورسره هیڅ قسم داسې غوښتنې ونه مني او هغه به څه کوي چې کوم یو خپله پکې د افغانانو او خپله د طالبانو ګټي. نو زه ما سره په سټوډیو کې نن خان رفیع مومن صاحب را سره مېلمه دی، راسا صاحب را سره مېلمه دی او غدوانه ما سره سټوډیو کې شته. زه به هغوی راواخلم، بیا به هغوی هم تاسو سره خپل نظرونه شریکوي. نو او دواړه به زه سټوډیو ته راپورته کړم. رفیع صاحب ستړی مه شئ، په خیر راغلی. په خیر دی نصیب شاه زماني صاحب، ښې چارې، ستړي مه شئ. نړۍ من د هغې نه مخکې چې تاسو خو ناوخته راغلی، موږ څه لږ شان تبصره کوله، دغه څه مسلې وې د نن تازه څه دغه وو، هغې باندې موږ خبرې وکړې. تاسې نه زما لومړۍ پوښتنه دا ده چې تاسې لکه کله چې د طالبانو حکومت راغی سوله ییز انداز باندې راغی، دا لومړی ځل و چې داسې یو سوله ییزه توګه باندې دوی حکومت ونیو. نو تاسو څه فکر کوئ چې دا خاص کر په د اروپا کې چې دا کومې لاریونونه کېږي یا احتجاجونه یا مظاهرې کېږي، په دې کې خو دې مظاهرو کې خو صرف پښتانه کنځل کېږي، که هغه طالبان دي، که کرزی دی، که اشرف غني دی، نو دوی کې خو هېڅ دا نور ټول صاف شول، صرف همدا پښتانه پکې ککړ دي او همدوی ته کنځلې کېږي او خپله پښتانه هم په دغه لاریونونو کې برخه اخلي یا ګډون کوي. نو تاسو څه فکر کوئ دې په اړه باندې؟ مننه زماني صاحب، رښتیا چې د افسوس ځای دی. دا هغه څه چې د خلکو په ډېر مهارت سره کلونه دغه خپله کینه د پښتنو په وړاندې، د افغان او د افغانستان په وړاندې دا پټه ساتلې وه، او اوس چې د خدای راستۍ میدان راغی نو دی دغه خپله کینه او دغه عقدې بیرون ته یې راوویستله. د دوی خو هدف دا دی چې افغانستان یا د طالبانو دا راتلونکی رژیم دا باید په رسمیت ونه پیژندل شي، دا باید دنیا ته د وحشي انسانانو په توګه باندې وروپېژني چې دوی په رسمیت ونه پیژني، اړیکې ورسره ونه لري، او په نتیجه کې به نو بیا په افغانستان باندې اقتصادي بندیزونه ولګېږي، تحریم به شي. دوی خو د افغانستان او د افغان ملت په کیسه کې نه دي کوی، نو دوی به هرګز دا کار نه وی کړی. متاسفانه چې دوی رښتیا راوځي او هغه څوک راوځي چې دوی د مشخصو ستمي کړیو لخوا دوی ټریننګ کېږي، دوی ته روزنه ورکول کېږي چې دوی وژاړي، چغې ووایي، بس ګریوان څیرې کړي چې موږ یې نه غواړو. مګر حقیقت دا دی چې طالب اوس دا یو واقعیت دی، دا باید اوس ټول ومني، نړۍ ومني چې دا واقعیت دی. نه هغه پخوانی رژیم نه شل کلن دور دې ته رامخته کېږي او نه طالب شاته ځي. دا حقیقت باید ټول اوس ومني، ځکه هغه چا چې د طالب د منځه وړلو کوشش کوي، هغوی خو شل کاله دا کوشش وکړي چې طالبان د منځه ویسي. نو اوس په دنیا کې بل داسې ځواک نه دی پاتې چې طالبان د منځه ویسي یا ګوښې کړي. یوازینۍ لارې همدا ده چې افغانستان ته اور ورته کړي او ټول افغانستان د منځه ویسي، نو دې سره به ټوله دنیا یا دا سیمه به هم اور واخلي، او دا امکان نه لري. بله چاره نشته دی. یوازینۍ بله لارې ده چې دنیا یې په رسمیت وپېژني. موږ او تاسې افغانان د اصلاح دپاره د هغوی ملاتړ وکړو، ځکه هغوی په بار دا خبره کړې ده چې موږ د قدرت انحصار نه غواړو. قدرت او دولت به همدغه ځوانان، همدغه مسلکي کسان به دا دولت به چلوي. نو د طالبانو سره دشمنۍ په ځای یا د هغوی د غندنې په ځای بهتره دا ده که څوک د افغانستان او د ملت سره مینه لري، نو همدا یو وخت دی چې د افغانستان په بیا جوړونه کې، په آبادۍ کې، په حکومتدارۍ کې ونډه واخلي او د طالبانو ملاتړ وکړي. دا چې دا خلک کنځا کوي، بالکل دا خو طالبانو ته نه کوي، دا ټول ملت ته کوي، دا ټول ملت ته کوي.
مثلا په بروکسل کې یو لاریون یو پیغله راځي او ناره وایي چې طالب ازمانیس پاکستانی سي یعنی ټول پښتانه پاکستانیان دي دوی خو همیشه د دوی په سترګو باندې پټۍ پرتی دي خپل ایب خو نه ویني یوازې د پنشیر نه 409 جنرالان مقرر شوي په دوی باندې هیڅ دوی دا ویاړ ګڼه حتی دا خپل حق ګڼلو دوی چې 20 کاله په قدرت کې او عوام په قدرت کې او عام د قدرت نه بهر دوی دا هیڅ نه لیدل مګر نن چې هغه رښتینی یو زعامت رښتینی یو افغاني زعامت رامنځته شوی دی د دوی په وړاندې باندې مخالفت کوي ځکه دوی خو دا د طالبانو تحریک یا امارات د پښتنو ځواک ګڼي او فکر کوي چې بس نو کدی قدرت ته ورسیږي موږ ټول به دغه شو نفي شو د نظام نه نو دا دغه خلکو د عمومي دغه څه چې د دوی په ذهنونو کې دي او د دوی د اعمال نه داسې معلومیږي چې هم دغه څه دوی غواړي څرګند کړي په دغه خپل لاریونونو باندې نړۍ مننه رؤفي صاحب راسا صاحب تاسو غواړئ هغه ویو چې به ضرورت ځنه کومنټ ویم به وروسته د رؤفي صاحب نه به سوال کوو ډیره زیاته مننه سلامونه تاسو ته او مومن صاحب تم سلامونه نیکی هیلې خوشاله یم چې به دلته سره یو ځای په یو پروګرام کې سره شریک یاستو نو ټولو دوستانو تم سلامونه زه اول یو وړوکی تبصره لرم او بیا په ضمن کې د مومن صاحب نه یو دوه سوالونه هم لرم نو دا زما لومړی تبصره چې دا زه بیخي دې سره موافق یم چې په افغانستان کې طالبان بدون د شک نه چې دا یو تحریک دی او یو منظم دغه لري سیستم یې لرو په دې کې هیڅ شک نشته دی ولې اوس چې طالبان چې کوم حالت په کابل کې دی او دغه کوم حالت چې موږ ګورو د میډیا د لارې چې په هر ځای کې که صحت عامه ده او که کوم بل ارګان دی ټولو ځایونو کې بس ملا صاحبان راځي اول ته مقرر کیږي او په ضمن کې طالبان به مولوي صاحب دغه کوي چې ښځې دې تر یو وخته پورې کارونو ته نه راځي دا په خپله یو غټ سوال دی دا خپله جهانیانو ته دی خپله ښیي چې موږ همداسې یاستو همدغه زموږ شروع ده ځکه جهانیان هم سره سوال ورته پیدا کېږي او هم د دې کړنو ته منتظر دي او دې چې ورځ په ورځ هره مقرري چې کوي او ملا صاحب یې کېنولی تر اوسه پورې ما یو مسلکي سړی په دغه څو ورځو کې چې زه دا میډیا ګورم داسې یو مسلکي سړی ما ونه لیدل چې داسې سترګې مې ورباندې خوږې شي دا یوه مسله که تاسې د افغانستان تلویزیونونه ګورئ زه دا څو ورځې متواتر د تلویزیونونو دغه هر نطاق چې زه ګورم تاسې هغه پورتني حالت مقایسه کوئ او د اوسنی حالت مقایسه کوئ یعنی دغه هر نطاق هم خبرې کوي په ویره کې کوي هر خبرې ته فکري هغه د حرکاتو نه په روحي لحاظ باندې ټول معلومیږي او که کوم هغه تبصره کوونکی هم تلویزیون ته راځي هغه په دغسې حالت کې دی چې هغه هغه خبرې هم چې کوي په ویره کې کوي یعنی ټول داسې واضح معلومیږي ځکه چې خلک ټول په تشویش کې دي یعنی خلک ټول هغه ورته ویل کېږي چې ورته همدغسې باید وکړي خلاص یعنی چاته دغه ازادي د بیان دی نه ورکوي خلک د دغه لاندې رانیسي دې کې هېڅ شک نشته دی چې د غلې ونیول د غلو مخې ونیوله دغه لنډغر یې ورک کړله دې کې هېڅ شک نشته دی دا ډېر مثبت ګام دی دې باندې ټول هېوادوال خوشحاله دي او ورباندې خوشحالېږي ولې یو تعداد منفي کارونه چې تر اوسه پورې دیو تمام ورځ یا د ډاکټر عبدالله سره په مشوره کې دي یا د احمد مسعود سره په مشوره کې دي یا صالح سره مشوره کې دي یا دې خواته چې قانوني په تمام ورځ په پېښور کې دی که قانوني دی او که بل دی که مسعود دی د دیو سره په ټول سره طالبان دغه یو ګروپ دی او دغه ورکوټ لنډغرانو د څلورو طرفو نه محاصره کړي دي د هر طرفو سره دیو سره په ځان په شراکت کې بولي دا موږ یینو عمل یې نه موږ ګورو نو د دې په خاطر باندې چې کېدای شي دا نور کوم سیاسي مسایل یې زه ورباندې ډېر نه غږېږم نو زه فکر کوم زما په دغه کې به خبرو کې به سوالونه پیدا شوي او زه امیدوار یم چې مومن صاحب دې زما دغه سوالونو ته داسې لنډه غوندې دغه هم ورکړي او بل دا په دې دغه کې د یعنی یو حالت داسې راغلی دی چې ټول خلک په تشویش کې دي که نر دی او که ښځه دی په تشویش کې دي او دا موږ خپله احساس کوو دغه افغانان چې زه هر یو ګورم د هر افغان چې زه ګورم دا یوه هفته لس ورځې چې دغه روحي حالت یې بیخي تغییر کړلی دی د ټولو چې دا په مجموع کې یو مشکل دی ځکه چې هغه پخواني شکل راسا صاحب دا خبره دې موږ وکړه صحیح شو هغه نه فقط دغه یوه خبره کومه چې دا ډېره پوسکنده او واضح خبره چې ټول په دې پوه شي که اسلامي شریعت په افغانستان کې راځي
بیا نو هغه دیموکراسي چې اروپای غواړي هغه دیموکراسي یا دغه چې دیموکراسي که ورته وي او حقوق بشر ورته وي که هر شی چې غواړي هغه چې اروپا غواړي دا سره مستقیما په تضاد کې دی باندې موږ ټول پیږو یا به د جمهوریت او د رایو د لارې یو انتخاب کیږي د افغانستان زعامت به ټاکي دا جدا مسله ده فقط دغه دوه خبرې زه فکر کوم چې مومن صاحب ورته متوجه شوی نو امیدوار یم چې هغه بس دې ته یو څو خبرې ورسره دغه کې ورباندې خبرې وکړي بیا به وروسته نور پوښتنې که تاسو کولې زماني صاحب او که ما کولې انشاءالله پوښتنې به وکړو بس سمه ده بس ستا مایک بندومه ځکه له شغارې کوي بیا روفي صاحب راسا صاحب مایک مې بند کړو تاسو خپل جواب ورکړئ اوس ورته خوشاله خو زماني صاحب خیر د اساسي خدای سي پوښتنه نه وي مطلب په دې کې شک نشته دی چې بعضي خبرې ډېرې ګټورې وي مګر ځینې خبرې یو څه د حقیقت نه لري وي البته زما له نظره او هغه دا چې موږ او تاسو هیڅکله په دې فکر نه کوو چې په افغانستان کې 43 کاله خونړی جنگ روانو 43 کاله په افغانستان کې 43 کاله وروسته یوازینۍ ورځې دي چې په افغانستان کې د مرګ ژوبلې راپور نشته موږ او تاسو دپاره نه دیموکراسي نه د نور ارزښتونه البته غربي ارزښتونه زموږ دپاره اهمیت نه لري هر هغه څه چې زموږ دپاره مهم دي هغه سوله او ثبات دی چې دا نسبي تامین شوی دی په افغانستان کې بالخصوص په 6 میلیوني ښار کابل کې دا ډیره سخته وه ځکه په ټول هیواد باندې انقلاب تیر شو او تاسو یې ګورئ چې دغه انقلاب په نتیجه کې یعنی محدود کسان په شهادت ورسېدل ژوند یې د لاسه ورکړه خو په مجموع کې دغه هر څه په ډېر ښه توګه باندې دا ترسره شو دا چې راسا صاحب د شریعت او دیموکراسي خبره کوي اصلا دیموکراسي شریعت او د بیان ازادي شریعت خدا جدا مسله ده خو د بیان ازادي او دیموکراسي دغه هر څه خپل حد او حدود لري په افغانستان کې دغه هر څه نه ډیره بده استفاده شوې ده ناوړه استفاده شوې ده په عین شکل باندې دغه کوم شعار چې نن په دغه لاریونونو کې په اروپای کې ورکول کېږي همدغه شعار د افغانستان په مطبوعاتو کې همدغه خبرې وي یعنی دوی د بیان د ازادۍ نه او دیموکراسۍ نه دومره ناوړه استفاده کوله جناب زماني صاحب البته په اخلاقي لحاظ به دا ډیره بې ځایه خبره چې زه دا خبره وکړم البته دا زما خپل تحلیل دی او هغه قیاس د حالاتو نه په افغانستان کې داسې یو حالات رامنځته شوی و چې هرې ښځینه وګړي ته د شهوت له زاویې کتل کېدلې دا که په ار کې و که دا په ښوونځي کې و که دا په مدیریت کې و یعنی په هر ځای کې چې ښځه په کار کې وه هر نارینه هغې ته له بلې زاویې کتلې او دا هغه څه چې زمونږ هغه غرور ناموس او زمونږ هغه ارزښتونه د پښو لاندې شوي وو د یرغل نه مخکې د امریکایانو همدا پروګرام و چې په افغانستان کې باید داسې یو حالات رامنځته شي چې د ننګ او نام خبرې د تاریخ برخه پاتې شي تر ډیره حده هغوی په دې کار کې بریالي وو په سلګونو د امن په نوم خونې جوړې کړې وې حتی د لرې پرتو سیمو نه به پیغلې یا مېرمنې به راتښتېدلې او په دغه امن خونو سیمو کې به وې دا چې په څه باندې بوخت وې د کم تشدد سره د مخامخ کېدلې د دې ماته دقیقه پته نشته مګر دا چې د امن خونې موجودې وې ډېرې کورنۍ له منځه ولاړی داسې نه چې هغوی ژوند یې د لاسه ورکړه بلکې په هغه د کور او د فامیل هغه سیستم هغه د منځه ولاړ طلاقونه یې واخیستل اولادونه یې پرېښودل یا بهر ته وتښتېدلې یعنې دا هغه څه و چې موږ ته امریکایانو د نورو بدبختۍ تر څنګ دغه بدبختي موږ ته راوړه چې زموږ نه دغه زموږ ملي غرور یې واخیسته خو الحمدلله اوس به نور به دا حالات رامنځته نه شي تاسې ګورئ د افغانستان حالات ګورئ بالخصوص دغه هر څه به په کابل کې کېدل او هغه تر ډېره حده اوس مهار شوی دی مننه ډېره زیاته زه زماني صاحب یو ورکوټه پوښتنه لرم راسل صاحب ته صبر وکړه ودرېږه پوښتنه دې پرېږده دلته یو کمنټ دی زه دې باره کې خبره کوم ځکه چې د ورور کمنټ لیکلی دی دا بیا پوښتنه به وروسته وکړي فرق نه کوي دې لیکلي دي وایي د دروغجن دي مخ تور وي چې د پنجاب غلامان نه دي دروغجن دي مخ تور وي چې د پنجاب غلامان نه دي ولې قیوم ذاکر وزارت دفاع ته نومول شوی دا د ISI غلامان دي ټول
د دوی غلامان ورو اول خو د شل چې اوس پر لا کابینه جوړه نه ده نو چې کابینه جوړه نه نو هغه به څنګه وخت قیوم ذاکر وزارت دفاع ته ونومول شو هغه به غلام شو اوس به خبره بل کوم دا تیر حکومتونو کې د غنور چې وو دا د چا په زور راکړ کرزی راغی او کو سره شمالي ټلواله وا دا د چا په زور راغلی د پاس نه د 250 بي هغه تیاری چې هغه به بمبار کو او دوی راوصل خدای یو کار دلته زمونږ د افغانانو ډیر لن تاریخ ته ګوري هغه چرال حکومت ونی وکړه نو ډیر تکبرانه په تکبر او غرور سره په دغه کابل نو حکومت شروع کړ ځکه چې د بل چا په زور باندې راغلی او حکومت کو خو به دي کې ګوره کرزی به پاک شو عبد الله پاک شو بس صرف اشرف غنی پکې ککړ شو او دشمن شو او اوس موږ یوازې طالبان یادو هغه دا چې دغه ته چې د ځینې ګوندونه دي دا اکثر غلامي کوي د نور هیوادونو او د هغو د ګټو لپاره کار کوي موږ یوازې باید یو ګوند ګوته ونه نیسو خو یو ملي لکه یو ملي ګوند ته ضرورت و چې ټول افغانستان نیولې او قوي مرکزی حکومت جوړ کړي ځکه چې هغه نور چې دی همیشه به د افغانستان د تجزیه او دې خبرې کولې راسا سپته یو د صبر وکړه یو د درې کومنټ نورم لولم به را دغه کیږي ځکه دې ته هم جواب ورکو به روفي سم ته جواب ورکو هغه به تور کی ز دلته زه لګو څنګه دغه ګورم چې نور چا شرا لګري دي یو بل لیکره طالبان د احمد شاه بابا اصلي ضامن دي او ډیره موده پس خدای جل جلاله پښتانه واک ته ورسول نو باید چې لنډغر حسي ځانونه ونه شرموي او د پښتنو اکثریت تسلیم کړي کدا اکثریت دوی د لومړي ځل نه تسلیم کړي او د پردو هیوادونو د پاره غلامي نه کول او په افغانستان کې مداخلو ته لار نه برابرول نو اوس په افغانستان کې پرمختګ هم کړی وي خو دوی دي چې همیشه کله د ایران تاجکستان ازبکستان او نور هیوادونو د پاره کار کوي خپل د افغانستان د پاره کار نه کوي هغه دا چې دوی ټول ګټي خپل په افغانستان کې دي کله ته شهرت دې ک عزت دې ک چوکۍ ده همدا د افغانستان خاورې ولا ور کړی ده باید ټول اقلیتونه کې دي او که پښتانه دي او که نور اقلیتونه دي باید صرف او صرف د افغانستان د لپاره کار وکړي او موږ پښتانه باید خپل پښتو ژبې لپاره مر سره کار وکړو ځکه نور خو کوي خو یو پښتانه چې دي په لار او بر کې د پښتو ژبې ته صحیح کار نه کوي زه به یو بل کومنټ هم دا خو مې مول وسوسه کې د درې بنور مول به ودغه وکړه به وخت ورکو سره یو بل رور مې یو شی لیکلو دې څه لیکلي او دا د لیکري ما مخکې د ازما تفسیری باندې کوي پاکستان د ډیورن کرخي د پاره منډي وهي مطلب لري بالکل دا خبره ستا بالکل صحیح ده همیشه د لپاره کار کوي نو هغه به کوي خو دشمن دی موږ باید خپل ولس او په هو چې باید سو کی هر ژبه زکول یو لوی کمال د خپل ژبه هیرول بد کمالي د نړۍ من اسمت خان روره راساس کته سوال لري وي کني به باغله نوبت ور پرو افیسر لري سوال لرم زماني صاحب او خو کې یو کوټه تفسیرم لرم اوس داسې حالت راغلي دي چې په افغانستان کې باید یو نظام یو سیستم منځ راشي ځکه چې افغانستان اوس فعلا هیڅ یو نه نظام لري نه سیستم لري چې فعال هیڅ شی نه لري دا تقریبا لسمه ورځ هیڅ شی نشته دی نو اوس دته ټول په دې باندې خبرې کوي اول خو په دې مسایلو ډیر اخته دي چې هم شموله یا ګډ شموله حکومت جوړ کې چې هغه جنگ سالاران په کته پورته یو هغه شی چې به د ملک به د یو بحراني حالت تلل شي نو دغه بل مسله او بل اساسي مسله چې پراتون کې نظام باندې خبرې کیږي کدا نظام کې چیرته شرعي نظام راځي نو دا به یو د مولانو یو شورا وي د مولانو د علماو په نوم باندې شورا به راځي او هغه به یو امیر المؤمنین ټاکي او هغه قوانین به تطبیقيږي ځکه هیڅوک به د دې رای حق نه لري چې یو رای ورکړي او په خپل خوښه څوک انتخاب کړي او کدی مسالې ته راځي چې هر انسان وغواړي چې د انتخاب حق لري نو به نو مجبور مکلف دي چې طالبان جمهوریت ته سر کړي ځکه چې بل چاره نشته چې هم دا خبره په مخکې مخکې اساس نه وي چې بکیو دا خبره د مخکې کړو او نو همدا خبره ده چې هم دې ته راځو ځکه چې زمونږ آیندام دې پورې تړلې ده زماني صاحب اوس هغه سم ده سوال یو مسیر ولري چې په کوم طرف لاړ شو بالکل دا خو د مخکې وکړه مال چې یو کنه دغه سره اضافه کوي چې به روفي صاحب د سوال وکړي زه بس روفي صاحب دې بس په دې ارتباط خبرې وکړي زه به بیروسه ان شاء الله یو درې سوال نورم لرم به هغه به مسره شریک دلته تاسو سوالونه کو تاسو په دمر ویل د سوال کو معلوم نشو تاسو زما سوال د څه چې روفي صاحب دغه په ارتباط باندې د آینده نظام په ارتباط باندې خپل څه نظر لري باید څه وشي په دغه وطن کې کوم نوع نظام ته باید کار وشي
او د چلې خو د شریعت باره کې به د زوی هم خپل شرعي نظام چې دی هغه په جمهوریت باندې راځي هغه د یو کس فیصله نه کوي خو هغه کې به په څو قسمه باندې دی ځکه یو د دې شریعت هغه ځنې دغه چې دی هغه به مختلف قسم تشریح شوی دی به د هغې د لارې نه لکه اوس خپل ایران کې یو جمهوریت دی هلته دغه کېږي هلته هم دغه اسلامي شریعت دی خو هلته سره جمهوریت دی نو هر یو به ځان دپاره یوه لاره ټاکي نو بیا د هغې مطابق باندې خپل جمهوریت مخکې وړي دا مهمه ده چې شریعتمند غربي جمهوریت راولي لکه خپله موږ په اسلام کې ځینې نمودې لرو چې خپله د هغې مطابق به خپل جمهوریت نه کار شو اخیستلی خو زه خیر رفیع صاحب ته وخت ورکوم رفیع صاحب تاسې پرې خبرې وکړئ مننه زماني صاحب اصلا اساسي باید په دې خبره ډېر باید فوکس ونه شي چې کوم نظام راځي اوس هغه څه چې مهم دي هغه سوله ده تاسې د نظام خبره وکړه چې بالکل د نظام خلا ده سیستم نشته سیستم شته نظام نشته ځکه د قدرت خلا ده وزارتونه ریاستونه مدیریتونه پانتونه دغه هر څه په ځای دي راځئ چې تاسې نه پوښتنه کوم تاسې د یو روڼاندې په توګه د یو باسواده په توګه آیا تاسې حاضر یاستئ چې دغه قرباني ورکړئ او لاړ شئ تاسې حاضر یاستئ چې دغه قرباني ورکړئ او لاړ شئ ګوره تاسې حاضر نه یاستئ هغه څوک چې په افغانستان کې دي هغوی هم نه دي حاضر هغوی هم نه دي حاضر تر اوسه پورې حاضر نه دي خو هغوی چې هره هیله او امید په زړه کې لري نه به غواړي چې یا د طالبانو سره مخامخ شي دغه یو امید به لري که چېرته د تخلیې د اتباعو د افغانانو او د نورو دا چې وځي د هېواده وځي بهر ته ځي په دغه پروګرام کې ځان ووهي او را روان شي نو هر څه چې لري ما د ډېرو کسانو سره اړیکې نیولې دي هغه ویل چې تر اوسه پورې موږ آماده نه یاستو چې ولاړ شو د چا سره لیدنه وکړو هغه خپلې پخوانۍ وظیفې ترلاسه کړو سره دې چې په بار طالبانو دا خبره کړې ده چې تاسې ټول را وګرځئ ستاسې معاش به وځنډېږي ستاسې معاش به حتی اضافي خو خیانت به نه شي او هغوی خو نو دا ټولو ته بلنه ورکړي چې وروره دا ستاسې هېواد دی راشئ طالبانو هېڅکله د قدرت د انحصار خبره نه ده کړې دا چې نن طالبان راځي مثلا اوس د صحت عامې وزارت چې دی په مطلقه توګه ډېر ښه کارونه ډېر ښه پر مخ روان دي د وزیر تر څنګ طالب وزیر دی او دا یو طبیعي خبره ده چې باید د دوی کړنې باید دغه شي کنټرول شي دا ښه خبره ده خو که چېرته یو دولت رامنځته کېږي کابینه ټاکل کېږي نو بیا دا زموږ او ستاسې د ټولو بیا دا دنده ده د افغان په توګه باندې چې ورته ووایي چې وروره که طالب دی که هغه ملا دی ملا او طبابت دا دوه جلا مسایل دي پس لحاظه ته د خپل کار سرته ورسوه که هغه په پانتون کې د شریعت یا د اسلامي مضامینو دغه کېږي مدرس کېږي او که په جماعت کې امامت کې هغه ستا کار دی خو مطلب طبابت دغه غواړي دا یو علم دی د ده لپاره باید 15 کاله تحصیل وکړی شي باید کاري تجربه سړی ولري په دولتدارۍ او سیستم باندې بلدي نو دغسې باید لطفا ماته دغه کې خوښه کړي په دغه شکل باندې موږ کولی شو چې یو ښه نظام رامنځته کړو البته یو ښه سیستم او خدمات ټولنې ته وړاندې کړو تاسې د دغې نه هیڅ یې مه لرئ چې شریعت دی همدغه غر او همدغه کربوړی دا زموږ او ستاسې متل دی د همدغه ولس سره چې 43 کاله یعنې 2 نسله په دغه جنګ کې رالی شو هغه د ټوپک پرته بل څه باندې پوهېږي په څه دوی پوهېږي هغه څه نسبي کسان چې په دغه 20 کلونو په اوږدو کې روزل شوي هغه هم ګورئ چې استعمار ورته داسې لاره جوړه کړله چې ټول یې راپاڅول هم د افغانانو په مخ یې د کلکې د څپېړې ګزار وکړه یعنې سپکاوی یې ورته وکړه هم یې افغانان وشرمول او هم دغه قدرونه وباسي یعنې په ده کې به شک نه چې د اروپا او د نورو پرمختللو هېوادونو په سطحه قدرونه به نه وو مګر بیا هم د نش نښه وو دا ټول ګوره روان دي تاسې وګورئ چې دا یو ستر خیانت دی چې دغه نړیواله ټولنه د امریکا په سروالۍ د افغانستان سره کوي نړۍ مننه رفیع صاحب څه دلته یو ډېر دا زما یو ملګری دی ابراهیم خان دی او ښایسته دغه رالیږلی دی خو دا زه لږ ویمه بیا به وروسته بل سوال ته راځو دې لیکلي دي وایي شته او نشته د کابل ښار کې شبکې شته خو کریډټ کارت نشته حکومت شته رئیس جمهور نشته ارګ شته صالح شته خو اشرف غني نشته اوړه وریجې غوړي شته خو روپۍ نشته پوهنتونونه مکتبونه شته
خو معلمان او استادان نشته. خبرې بیل شته خو برېښنا نشته، هیڅ شته خو دوستم نشته، 4 بستر شته. زماني زه یو دقیقه کې بیرته تاسو ته راګرځم، دغه اواز مې د تلیفون ورک شو، زه به دا ګول کوم بیرته راځم تاسو ته. سمه ده، بیخي سمه ده، زه به دغه کومنټ به مې مسئله تاسو دغه شي. د ما مقاله شته خو نشریدلې نشته، ور نشر دلته خو دا مقاله چې دا هم نشر کړم نور چې بیا څه هغه به مستوفیت شته، بانک شته خو معاشات نشته، خېټه شته خو مړېدل نشته، نول شته خو شل نشته، خوله شته خو خوځېدل نشته، وزارتونه شته. نړۍ مننه وروره، ډېر زیات ښه ښکلی کمنټ را لېږلی او شته او نشته کې او ډېر ښه مضمون دی ورته په لږ ساعت کې جوړ کړی. ډېره مننه، ما هم ولستو، خوښ مې شو. بس مخکې به زور اساس ته د خپلې خبرې کوه، زه به یو دوه کمنټه پیدا کړم، بیا همداسې خبرې لږې لنډې داسې کوه چې زه بیا کمنټ نه ما پیدا کړل، بیا به زه هغه ولولم. صحیح ده؟ سمه ده، بیخي سمه ده. نو دوستانو تر هغه ځای پورې چې زه د میډیا تعقیبوم او به خصوصا دغه خارجي میډیا دی داسې انعکاس ورکوي چې دغه حالات چې اوس په افغانستان کې روان دي، دا چې مخکې څه په افغانستان کې د دې نه بدتر حالات راغلي دي کې هېڅ شک نشته دی، ولې نه دي ښودل شوي په هر لحاظ باندې چې و هغه تاسې مو لیدل موږ هم ولیدل، ولې اوس دا شی چې ښودل کېږي دغه په ټوله میډیا کې، د امریکا په ټولو تلویزیونونو کې، په د اروپا په تلویزیونونو کې فقط په همدې باندې په افغانستان خبرې کېږي، په میدان هوایي خبرې کېږي او دا وایي چې د انسانان ولې د تیرونه غورځېږي. اساسا دا یو ډېر ښایسته کومنټ دی، زه دا ما پیدا کړو، خیر دی دا خبرې دی، سمه ده. وایي موږ ټول وخت پردیو ته کار کړی، خو اوس په کار ده چې هم شموله یا ټول ګډونه حکومت راشي، نه چې کرزی او عبدالله او ګلبودین او د یو ولسوالۍ خلک واک تقسیم کړي یا تقسیم کړي. صحیح شو، باید اشرف غني راوغوښتل شي یا استازی شامل وي، ځکه چې اکثریت افغانان اشرف غني بابا خپل ترجمان ګڼي. وروره زه به په دې کې یوه خبره در سره شریکه کړم، دا ستا خبره زما ډېره خوښه شوه، دا خان بادشاه را لېږلې ده. مسله داسې ده که ستاسو فکر یو وخت چې کله دا د پښتون ژغورنې غورځنګ یا دوی د پی ټي ایم وایي، دا چې کله جوړ شو نو په هغه وخت کې ولسمشر اشرف غني یو ټویټ وکړو او د هغې نه خپل ملاتړ اعلان کړو او بیا وروسته دغه د اوبو بندونه شروع کړل چې اوبه مهار شي، هم د ایران باندې هم په پاکستان باندې. نو دې بندونو لپاره دې چې کله کار شروع کړو نو هلته ایران او پاکستان د دوی په ضد باندې خپل کارونه پیل کړل. ګوره چې کرزي چې دی، زه کله یوه خبره کوم، ګوره که طالبان وجلي دي خو کرزي او عبدالله ډېر وجلي په نسبت د دې چې هغې اشرف غني ورسره کومه جګړه کې برخه اخیستلې، ځکه اشرف غني خو د حکمتیار صاحب سره هم جوړه وکړه، هغه هم راوستو کابل ته او د طالبانو سره هم د سوله ییزه خبرې شروع کړې وې. مسله دلته داسې ده چې موږ باید وګورو چې دشمن په څه رقم باندې د خپله دشمني سرته رسوي. دا ما هغه و چې په دغه وخت کې دغه د پښتون ژغورنې غورځنګ هم ښه په زور واغستو او د پښتنو دپاره کار پیل کړو، که نه لکه دلته باید موږ دې ته سوچ وکړو. نو حتما دشمن که هر یو غواړي خو دغه نه غواړي، نو په دې باندې موږ هم پوهېږو. خو ځینې داسې شی نه دي که نه لکه موږ ګوره سړی باید داسې سیاستونه مخکې یوړي چې صرف د پښتنو پکې ګټئ. موږ په دې ټولو شیانو باندې ځینې پوه یو، خو ځینې شیان داسې دي چې هغه هم باید ومنلی شي. که یو طرف لکه که اوس موږ پښتانه د طالب سره مخالفت کوو او ځینې نور هم وکړو او پسې راپام سي، نو بیا دا ګټې بل چا ته رسېږي. موږ باید داسې لږ خپل دغه نظر سیاسي کړو او لږ لرې سوچ وکړو او لرې خپل دید باندې سوچ واچو، لکه داسې ډېر لنډ وکړو که نه، لکه نو دې په خاطر باندې موږ یو نیم دغه چې کوو هغه لکه هغه دغه لرې او سیاسي دغه ته موږ په فکر کې چې باید څه وشي او د پښتنو ګټه په څه کې ده. نن دغه ټول شیانو باندې موږ هم پوهیو، ځکه پښتون زده کړې غواړي، پښتون لکه څنګه چې نور قومونه ترقي کړي داسې باید دوی هم دغه شي. او تر څو پورې چې پښتون کې لکه تعلیم نه راغلی او ولس زموږ پوره تعلیم یافته شوی نه او عصري زده کړې نه کړي، دا بیا د ملت په جوړونه باندې بیا پوره نه پوهېږي. نو دې دپاره ښه دلته تعلیم ته هم ضرورت دی او ملت جوړونې ته هم ضرورت دی چې پښتانه اوله کې خپل منځ کې ځان سره یو ځای کړي، خپلې ژبې دپاره کار وکړي، د یو بل سره ودرېږي، د ډېر نفاق دپاره کار ونه کړي. ځکه دښمنان خو موږ هم په همدغه دوو دغه باندې تقسیم کړي، یو زمونږ دغه موږ کې مذهبي خلک پیدا کړي، بل نور باندې لکه کمونیستان او سیکولر او نشنلیستان او دا یا ملت پاله دا نمونه ولا ورکوي او په همدې باندې موږ جنګوي. نو زموږ کوښښ به دا وي چې موږ داسې
داسې کوشش وکړو چې داسې یو نظر خلکو ته وړاندې کړو چې اول دا پښتانه چې په هر لکه په هر ګوند کې په هر نظریه ولري د دې لپاره یو مشترکه لاره پیدا کړو یا یو مشترکه ټکی ورته پیدا کړو چې په دې په څه باندې راجمع کېدلی شي او که موږ هم داسې د یو بل په ښې وو د یو بل سره کلک نښتلي وو او هر یو په خپل نظر او په خپل نظریه باندې قوي ولاړ یو نو بیا موږ یو ځای ته نشو رسېدلی نه د بریا په لور باندې حرکت کولی شو نو موږ کله کله چې داسې دا دغه کوو لږه د خپل نظر نه خلاف ځو او یو بل نظر ورکوو نو هغې کې غواړو چې د پښتنو په څه کې ګټې دي هغې ته هم باید تاسو سوچ وکړئ نور هغه زموږ نظر تاسو ته د اول نه معلوم دی زموږ نظر څه دی راسا صاحب تاسو لنډې خبرې وکړئ بیا دا پروګرام بندوم سره راټولوم او خدای دا خبره مې رایاده شوله زه د ډاکټر صاحب د اشرف غني په ارتباط یو څو خبرې کوم راځئ هر افغان ځان سره داسې فکر وکړي چې د اشرف غني په موقف کې واوسېږئ دغه هر افغان چې په هر څه وایي که په مخالفت یې کوي او که یې نه کوي که هر شی کوي که اشرف غني په داسې حالت کې په افغانستان کې که دی پاتې شوی وی او په دې ټول پوهېږو چې اردو او دې د جنګ دغه هم امکانات یې لرل نو خو په دغه جنګ کې حد اقل په دغه ښار کې به څومره ضرر شوی وي او څومره خلک به شهیدان شوي وي بیا به تاسې سبا څه ویله چې اشرف غني د چوکۍ په خاطر باندې ملت یې تباه کړو دا د یو مسله وخت زیات تیر شوی دی نور هم خلاصې کړم خپلې خبرې خلاصې کړم ټولې کړم که اشرف غني هلته پاتې شوی وی او د کومې دسیسې ښکار شوی وی ځکه چې حالت خراب و هر چا سره ټوپک و هر کار کېدی شو په هر کې ډېرې کړۍ وي جمعیت هلته و دا نور هلته و هر کار کېدی شو ځکه چې په یو ملک چې خلا راځي کېدی شي وژل شوی وی کېدی پاتې شوی وی او په دار خېجول شوی وی او په دغه ټوله میډیا کې خاینې درته معرفي کړی وی بیا به هغه حالت ښه وی او بیا به که تاریخ وروسته ښودلی چې دا داسې نه و په واقعیت کې بیا به هم پښیمانه وی ګورې ځان سره هر افغان ځان سره فکر وکړي دی واقعا د ولس خدمتګار دی د انسان دی واقعا افغانستان ته په معاصر تاریخ کې کار کړی دی او زه ډېر خوشبخته یم ډېر خوشبخته یو چې د دې په اثر کې ژوند کوو چې هغه بندونه چې په 200 کاله کې جوړ نه شو د دې په دوره کې جوړ شو ډېر زیات مسایل دي دوستانو هغه ډېر وخت نیسي زماني صاحب ویل چې وخت کم دی نو د دې په خاطر باندې ډېرې خبرې نه کوم زماني صاحب ته وخت ورکوم ورونو ما ټکر صاحب سره خبرې کړې دي ان شاء الله تعالی ټکر صاحب ما سره د یکشنبه په ورځ نه چې تاسو ته ځنه وته به سنډه وي په ورځ باندې ما سره راځي وخت هم سره لاندې مقرر کړی نه چې 2 بجې به راځو خو ورځ د یکشنبه ورځ ده نو زه به ان شاء الله تعالی په هغه باندې به ولنډه لیکنه کوم او هغه وخت او هغه ورځ به هم تاسو سره شریکوم نو که به تاسو کومې پوښتنې درلودلې کولای شئ زما میسنجر ته راولېږئ یا دلته ما ته میسج کړئ ان شاء الله تعالی به سبا هم به نو به دا غنم تاسو کولای شئ چې به پوښتنه وکړئ نور نو تاسو په لوی الله جل جلاله سپارم خوشاله آرام او سوکاله ژوند لرئ تر سبا مو په لوی الله جل جلاله سپارم الله پامان